زه دلته څه دپاره راوستی یم چې په دې بوټو باندې مې ګرځې؟ وراره ګله دلته مې دې لپاره راوستلې چې څو دانې ښه نیالګي واخلو هلته به ویسو هغه به کښېنو چې دغه المیله هم ښه ښکاره سي باغ جوړ سي. ګوره کاکا جانه مونږ د ډوډۍ دپاره څه نه لرو ته راته نیالګي کښېنې دغه وخت کې خپل غم وکړه دغه ضرور دی په نیالګو باندې څه کوې؟ خو ده وراره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت ورځ هم یې او د تا په لاس کې نیالګی ته به هغه نیالګی ښخوې. نیالګی صرف ونه نه ده صرف یو لرګی نه ده دا صدقه جاریه ده. مرغه ترې ګټه اخلي انسان د سور لاندې کښېني هره ساه یې ستا په میزان کې ثواب لیکي. یعنې که یو نیالګی کښېنو دا هم عبادت دی؟ هو وراره ګله څوک چې سوری جوړوي الله د هغه ځوان ته برکت ورکوي. یعنې زه به نن یو نیالګی نه بلکې 15 نیالګي کښېنوم خو د خلکو دپاره نه خاص د الله په خاطر. نن یو نیالګی سبا د تا د نیکیو یو شاهد. د خیره اقدام کوو. ځمکه امانت دی او موږ امانتداران یو. یوه ونه یوازې لرګی نه دی دا صدقه جاریه ده دا دعا ده چې هره ورځ اسمان ته خیږي. راځئ د الله لپاره یو نیالګی کښېنوو تر څو سبا زموږ عمل زموږ سیوری شي. نن یې کښېنوه تر قیامته یې ثواب واخله. ژوند ښکلی دی.